حکمتیار له چا اولې وډار شو، چا یې خوله ور بنده کړه. تازه یې څه ویلي دي، اولې پټ شوی ده. ویډیو خامخا تر اخره وګورئ. طالبانو ته په لومړیو کې حکمتیار ډیر خوشحاله و چې اسلامي حکومت راغلو او هغه ته به پکې هم چوکۍ ورکړي، خو حکمتیار پکې له نورو ډیر ذلیله کړل شو، ځکه جمهوریت کې هغه ته په زیاته اندازه پیسې ورکول کېدلې. د لاریون ازادي لرله، د خبرو ازادي لرله. طالبان چې راغلل تر ټولو مخکې د حکمتیار پوهنتونونه وتړل او بیا یې څو ځلې د هغه په کور چاپه ووهله. د لاریون څه د خبرو کولو اجازه یې هم ترې واخیستله. تازه خبر دا ده چې حکمتیار طالبانو د جمعې ورځ له خطبې ویلو څخه منع کړی ده چې نور به هغه د جمعې په ورځ خطبه نه وایي. د حکمتیار د خطبې څخه منع کول دوه دلیله لري. یو خو هغه کله کله په طالبانو ډېرې نرمې نیوکې کوي، بل دا چې طالبانو ټول مسجدونو ته خطبې لیږلي دي او په هغه خطبه کې شیخ هیبت الله هم یاد شوی ده. شاید حکمتیار به هغه خطبه نه وایي ځکه به یې له خطبې منع کړی وي. بل خوا حکمتیار ویلی دي چې زه اسلامي امارات له خطبې ویلو نه یم منع کړی، بلکې خطر او ګواښونه دي. بعضې کړۍ په ما برید کول غواړي ځکه د یو څو وخت لپاره نشم کولی چې خطبه ووایم. خلکو ورته لیکلی دي چې خپله دې په شهادت په مرګ کتابونه لیکلي چې هر مسلمان باید د شهادت مرګ وغواړي. نو اوس د مرګ له ویرې مسجد پرېږدې نو ستا جنت ته زړه نه کېږي که بل څه خبره ده. د یادونې وړ ده چې څو وخت مخکې هم په حکمتیار باندې په مسجد کې برید ترسره شوی و. تاسې څه فکر کوئ چې حکمتیار ولې د جمعې ورځې له خطبې څخه منع کړل شوی ده؟ خپل نظر مو راسره په کمنټ کې شریک کړئ.